کوم خلکو له الله طاقت ورکړی دی مشران دي په کار دی چې هغوی د دې ښه پوره تحقیقات وکړي که قاري دی که د قاري نیکه دی که استاذ دی او که د استاذ هغه ډر نیکه دی هغه دې راوغوښتی شي شریعت کې چې دې کومه سزا ده هغه دې ورکړی شي چې نورو لپاره عبرت شي او بیا دې په داسې ادارو باندې نظر وساتلی شي هر طرف ته به خبره روغه شي وحال او داسې هغه ما یو پیر اخبار کې کتلي وو خبرونو کې مې کتلي وو چې هغه قصه د پنجاب طرف ته راغلې وه یو ماشوم دی قرآن یادول له راځي ړوند دی اتو نهو کال سبق ورته نه دی یاد چې سبق نه دی یاد نو دی بعضو ته خو چې زه دا قاري صاحب وایم مزه راله نه راکوي خو زه به ورته قاري صاحب په دې ووایم چې هغه خلکو ورته قاري صاحب وي قاري صاحب زوړند کړی دی دا مسله مخې له راله په شریعت کې ګوره تړل مړل په سزا کې نشتي شرعي حدود دي نور د ادب چې کوم وهل دي که نه دي کې تړل مړل نشته چې ماشوم دي تړلی ځان ته او اکثر داسې کوي دا بعض استادان دوه درې هلکان راوغواړي وي دی ونیسئ بس سر ښه جوخ وړه قیمتو ټول باندې سر ته تېره شوې ده وهل موږ خوړلي ټولو څلور کسان چې ماشوم ونیسي یوازې دا سزا ده یوازې دا سزا ده تا کوم دې څلور مجرم را نیولی دی څلورو هلکانو نیولی دی لاسونه او خپې دې ولې نیولي او کړس او هغه چوکه هغه چې د تلو سره داسې شغ کوي هغه شغ نه یې سړی یېرېږي سړي کې وینه ودرېږي نو تړل مړل کیسې ته تړلی ده دا چل کړی چې دا ماشوم یې تړلی دی الټه سرکته خپې بره او بیا پسې د کمرې ور بند کړی دی او دوی به کې سبق هم ویلی دی او چېرته تللي دي چې سبا لکه څه وخت بعد د شپې بیا راغلي دي یا ماشوم مړ شوی